د مسلمان د پاره زده کړه ضرور ده. دا عمر نه غواړي چېرې دا سړی وایي چې په ما عمر تیر دی او زه سپین ږیری یم، زه څنګه زده کړه وکړم، ما حافظه کار نه کوي. نو دا یاد لره د امت لوی لوی علما دا د 70 کالو په عمر کې دوی طالبي شروع کړې ده، تعلیم او تعلم یې شروع کړی دی. الله تعالی تېنه د امت لوی لوی علما، لوی لوی احبار، لوی لوی اشخاص جوړ کړي دي. تاسو به نوم د شیخ سعدي صاحب اورېدلی، د مبارک د 70 کالو په عمر کې علم او تعلیم چې دا شروع کو. یو روایت دا دی د مبارک ناستو باران ورېده، نو د ناوی نه یو ساس کې ناوه سوری رالوېده او هغه ساس کې په یو لوښي کې جمع کېده تر دې پورې چې هغه لوښی ډک. نو د مبارک وفرمایل چې اندک بسیار شوه ده، وی لږ لږ چې دا ډېر جوړیږي، د ساس کې نه سمندر جوړیږي. نو د مبارک په زړه کې د علم شوق پیدا شه چې زده کړه وکړمه، پوهه حاصله کړمه، نو دا به زما دپاره ښه وي، ځکه یو ټکی چې زده کوم دی نه به ډېر څه جوړ شي. نو دا ورله سبب د تعلیم شو. یو قول دا دی چې یو بوډۍ ورته راله د مسلې تپوس یې ترې وکړ، لکه یو شیخ وي زاهد وي، د هغه ظاهري کړه وړه د علما وي، لکه پټکی مبارکې په سر وي، لباس شرعي وي. نو د یو شرعي مسلې تپوس یې د ده نه وکړ، خو د مبارک خو علم نه لره. نو د مبارک ورته لاجوابه شو، خو د ځان سره خجالته شو، شرمنده شو چېرې زه به زده کړه کومه او د دې نه پس زما دپاره چې دا کمال نه ده چې زه ویم چېرې زه په دې نه پوهېږم. کمال دا دی چې یو سړی تا ته مسله راوړي او ته وایې چې زه په دې ښه پوهېږم. نو د بوډاواني په عمر کې دغه بوډۍ ورته سبب شو او د مبارک طلب د علم هغه شروع کړ. الله تعالی تینا لوی عالم جوړ کړ او دومره نوم یې ترلاسه کړ چې د مبارک مثالونه دا اوس هم چې د علما ورکوي د پوهې دپاره.